عثماني سلطنت منګ او تاسې په جنګ کې نه ده بایللی او نه هم د غربت د لاسه بایللی دی او نه منګ او تاسې کتلي دي چا په اټم بم اچولی اټم بم هم پې چا نه دی ورکړی او نه پکې جازونه حملې کړي دي بمبارۍ پې کړي دي منګ او تاسې د فکري ماتې د لاسه عثماني سلطنت بایللی دی 1915 کې عثماني سلطنت کې کار شروع شو د عثماني سلطنت د سیکولر کولو دپاره 1804 کې قوره چشمه په نوم باندې پوهنتون جوړیږي په 1840 کې اولنی قانون تجارتي قانون سیکولر کیږي چې د فرانس نه راوړل شوي قانون ته کار کیږي په 1899 کې یوازې د قونیه په ښار کې قونیه یو منطقه ده په ترکیه کې 6 مدارسو او 3600 طلباو پکې سبق ویلي دیني زده کړې کولې د سیکولریزم دومره زور واخیسته چې یوازې امریکا په هغه وختونو کې د استنبول دپاره د سیکولریزم رایج کولو دپاره 6 میلیونه ډالره نن نه 1.5 کاله مخکې هغه وخت کې ورکول د عثماني سلطنت د سیکولر کولو دپاره یوازې په استنبول کې دا مصارف کول چې د اوس حساب مطابق هغه د 300 میلیونه ډالر نه هم وړي چې د هغه وخت 1 میلیون ډالر هغه 15 میلیونه ډالرو معادل د اوس وخت کې هغه وخت کې فرانسې چې خپل اقتصاد خراب و 1 میلیون ډالر هغه به د یوازې په استنبول کې لګول ایټالیا 12 لکه ډالر یوازې په استنبول کې مصرفول هغه وختونو کې دا زموږ استاد د پرمختګ لپاره نه کول او نه زموږ استاد د عثماني سلطنت د قوي کولو لپاره یې کوو تاسې سوچ وکړئ یوه احصایه زه تاسو ته بیانوم تاسې د تعداد وګورئ او د حالت وګورئ چې یوازې په قونیه کې 3600 طلباو دیني زده کړې کولې دې نه به بیا علما فارغېدل دې نه به بیا خطیبان فارغېدل قاریان به دې نه فارغېدل 25 کاله بعد 15 کاله بعد یا 1940 کې دا تعداد څو ته راورسېده 40 ته راورسېده ورپسې یو 3-4 کاله بعد 2 مدرسې پاتې شوې په قونیه کې څومره 2 مدرسې پاتې شوې څو طلباو پکې سبق ویلي 152 په ټول قونیه ښار کې 152 ورپسې کال کې یو کال نور تېر شو 1929 کې څو طلباو 52 طلباو څو مدرسې وي 0 مدرسې وي مدرسې ختمې شو طلبان کور ته لاړل هغه سلطنت چې هغه 620 کاله تاریخ درلوده هغه ښار چې په هغې کې 11 لکه مسلمانان اوسېدل په هغه ښار کې یوه مدرسه نه وه چې هغې نه خطیب فارغه شي هغه ښار کې یوه مدرسه نه وه چې د هغې نه یو حافظ یا قرآن کریم یو عالم یا یو دیني عالم ترنه فارغه شي پوهنتونونه ښه ډېر سکولونه ښه ډېر ول د عثماني سلطنت سیکولرایزیشن یا د سیکولر کولو یا د تهذیب سیکولر کولو کار هغه د 1915 شروع شو او په 1940 کې اتاتورک اخرنی سړی چې راپاڅېده او هغه یوازې د وینې وهلي چوکاټ ته چې دا چوکاټ وینې وهلی و اخري څوکې ورته ورکړې ختم یې کړ تر نن تاریخه پورې که اردوغان هلته حکومت کوي یو قانون چې عملي کوي ډېر په استه او په تدریج باندې عدنان مدرس که کوشش کړی د هغه وختونو کې 1960 کې یا 1950 تر 1950 پورې ډېر په احتیاط باندې یو ملک یا یو سلطنت چې هغه د په زرګونو کیلومتره ځمکه په خپله ولکه کې ولري سلطان سلیمان به همداسې د غرب په دې باډرو باندې ګرځېده همداسې به د غرب په دې پولو باندې ګرځېده چا ورته ویل چې څه شته ګرځېږي دا فوج د ځان سره کړی داسې داسې دې دپاره ګرځېږم چې روب پې زموږ پروت وي چې دا جرأت ونه کړي چې موږ ته په غلطه سترګه وګوري هغه سلطنت چې هغه د عثمان نه شروع شو او په سلطان عبدالحمید باندې چې ختمېده نو خپلې ترکیې ورته ځای نه ورکو بیا چېرته لاړل فرانسې ته لاړل سلطان عبدالحمید د هغه زوی و یا د هغه په ورونو کې و سلطان عبدالکریم د جاپان په سفارش باندې چین ته لاړه د چین نه لاړه نیویارک ته او په نیویارک کې په یو هوټل کې ځان وژنه وکړه هغه عثماني سلطنت چې 200 کاله 600 کاله حاکمیت کړی د هغه سلطنت شهزادګان به بیا په فرانس کې په هوټلونو کې کاسیل پرېمنتلې ستاسو تصور دا خبر مني چې ته یو چا ته ووایې چې زما پلار 600 کاله یا 900 کاله زما نیکونو حکومت کړی دی او ما سره دونه پیسې نشته چې زه خپل یو کاروبار وکړم او لاړ شي د خپل دښمن په ملک کې کاسې پرېمنځي
شکست موږ فکري شکست خوړلی دی. عثمانیانو هر څه درلودل، فکري شکست وخوړ، خبره ختمه. او داسې شکست یې وخوړ چې 100 کاله تېر شول، 100 کاله بعد هم غربي فکر دپاره هلته کار کېږي. آیا تاسې دا اثرات په خپل ژوند کې نه وینئ؟ آیا تاسې دا اثرات په خپلو سترګو باندې نه وینئ؟ خپل تاریخ نه لولئ؟ همدغه فکري مبارزې دپاره موږ تاسې راټول شوي یو چې د غرب په خلاف باندې کار وکړو، فکري کار وکړو، فکري مبارزه وکړو. موږ او تاسې که چېرته د غرب په خلاف باندې کار ونه کړو نو هم به د خپل هېواد نه لاس پرې وینځو. همدا فرانس دی، همدا برطانیه ده، همدا الجزایر دی چې نن نه 80 کاله مخکې د انساني حقوقو په نوم باندې موږ ته غټې غټې فلسفې په اقوام متحده کې ورولې، او دلته چې د خلک شهیدانول په بمونو باندې. دا ټول دلته مجاهدین خلک ناست دي په خپلو لاسونو باندې غوښې راټولولې. کم امریکایي نه پوښتنه چا وکړه چې ولې دا کار کوو؟ کم برطانوي نه چا پوښتنه وکړه چې ولې دا کار کوو؟ انساني حقوقو فلسفې خو موږ ته دوی راکړي دي که نه؟ موږ خو نه دي ورکړي، دوی جوړې کړي په ټوله دنیا باندې. نو محترم ورونو، موږ او تاسې چې راجمع شوي په همدې خاطر باندې چې غرب وپېژنو، د غرب په خلاف باندې کار وکړو. غرب به څنګه پېژنو؟ مختصرو نکاتو کې زه تاسو ته وایم چې هغې موږ او تاسو سره د نظام په کچه باندې هم مقابله کوي، د ښځو حقوقو په کچه باندې هم مقابله کوي، اقتصادي نظام په کچه باندې هم موږ او تاسو سره مقابله کوي. غرب موږ او تاسو سره په سیاست کې هم مقابله کوي. په ټوله دنیا کې جمهوریتونه دي، خلک دي کوششونه کوي، اسلامي نظام نشي حاکم کولی په جمهوریت په ذریعه باندې. وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې غرب هغه جمهوریت بیخي پرېږدي نه چې هغه د غرب خلاف وي، هغه جمهوریت بیخي پرېږدي نه چې په هغې کې د قوانین اسلامي شي. هغه ناممکنه خبره ده. په الجزایر کې موږ او تاسې ونه کتل، په مصر کې موږ او تاسې ونه کتل، وم کتل که نه؟ ټولو ځوانانو دا خبرونه هغه وختونو کې کتل. نن 10 کاله مخکې خبره ده. جمهوري طریقې باندې یو نظام، یو سړی حاکمیت ته ورسېږي او هغه پرې نه دي. هغه وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې په جمهوریت کې یو اصل دی، هغې ته وایي جنرال ویل، اراده عمومي یا عمومي اراده. جمهوریت کې چې قوانین یا دا شیزونه جوړېږي دا د حاکمیت په اساس باندې نه جوړېږي، د اکثریت په اساس باندې چې اکثره خلک هغه د جمهوري نظام سره موافق وي، بلکې هغه جوړېږي د جنرال ویل په اساس باندې یا اراده عمومي په اساس باندې جوړېږي چې د خلکو ارادې په اساس جوړ شي. او غرب وایي چې د خلکو اراده باید څه شی وي؟ د ازادي غوښتنه وي. کم خلک چې د ازادي په خلاف باندې د خپلو خواهشاتو یا کم حاکم چې د خلکو د خواهشاتو خلاف وي باید چې هغه حاکم ختم کړل شي. کم خلک چې د لیبرالېزم خلاف وي باید چې هغه خلک ختم شي. دوی وایي ډربن فلسفي ده، ډربن فلسفي. بل اوس ما د یو قول کته، هغه وایي که ما ته څوک وایي چې ته ولې د ازادي طرفدار یې، څه به ورته ووایم چې دې تا سره استدلال نه کوم، بلکې ته د وژلو قابل یې. دغه دا دلیل ده. موږ او تاسې که وګورو، زموږ او ستاسې تر رګونو پورې څوک پکې لږ ډوب دی د غرب په فلسفه کې، څوک ډېر ډوب دی، څوک پوره ډوب دی. د چا پکې خپې خیرنې شوي دي. ډېر کم خلک به شاید چې هغه د دې څیز نه متاثره شوي نه. نو د دغه په خلاف باندې کار کول غواړي. که د دې په خلاف باندې موږ او تاسې کار ونه کړو، زموږ او ستاسې اولادونه، را روان نسلونه به د دین نه محروموي، د حاکمیت نه به محروموي. په داسې حاکمیت به ته څه وکړې چې ته نه خپل قانون لرې، نه خپله فلسفه لرې، نه د خپل دین تطبیق لرلی شي. غرب راځي تا ته به لاره ښیي، ته به د غرب په فلسفه باندې روانې. نو اوس په اخره کې زه تاسې ته یو څو هغه خبرې چې هغه د مبارزینو دپاره دي کول غواړم. بیا چې د کومو ملګرو سوالات وي، سوالاتو ته بیا ډېر وخت ورکړو او په هغه سوالاتو جواباتو باندې به خبرې وکړو. اوله خبره دا ده چې د تهذیبونو یا د فکري مبارزې حوصله دا په پیړیو باندې مشتمله وي. هغه بدلون په ټوله دنیا کې کامیاب ترین او خطرناک ترین بدلون چې محسوس نه کړل شي. موږ او تاسې نه دي محسوس کړي، ډېر کمو خلکو به محسوس کړي. خو دا ټولنې بیا هم غرب طرف ته روانې دي. هندوان وګوره 15,000 کاله پخوانی مذهب لري که نه؟ او هلته چې کوم مسلمانان اوسېدل هغوی هم چې د ډېر وخت راهیسې مسلمانانو د مغولو په سلطنت کې هغوی حاکمیت درلوده. ته نن هندوستان ته لاړ شه، نه خلک هلته په اسلام باندې عمل کوي او هندوان په هندویزم باندې عمل نه کوي. 12 تهذیبونه فوکویاما څو تهذیبونه یاد کړي دي؟ 12 تهذیبونه. کلیش اف سیویلایزیشن کې 12 تهذیبونو کې یوازې 2 تهذیبونه پاتې دي. نور ټول تهذیبونه غرب کش کړل، ختم یې کړل. څه اسلام ختم کړل، څه غرب ختم کړل. اخره کې د 2 کسانو مقابله ده، 2 تهذیبونو مقابله پاتې ده. یو اسلامي تهذیب دی او بل غربي تهذیب دی.
یا به موږ په غرب باندې حاکمیت ترلاسه کوو یا به غرب په موږ حاکمیت ترلاسه کوي، یا به موږ ختمو یا به موږ ختموي. دا مبارزه د دې درېیمه لاره نشته دی. یو فرانسوي یو جرمني توډ فور په نوم باندې یو لیکوال دی، یو جرنالیست دی، هغه خبره کوي چې په تېرو 200 کلونو کې مسلمانانو یو ځل هم په غرب باندې حمله نه ده کړې، یو اسلامي حکومت هم په غرب حمله نه ده کړې. په تېرو 200 کلونو کې 15 ځلې غرب په اسلامي حکومت هېوادونو باندې حمله کړې ده. موږ ورپسې نه ورغلي، موږ پسې راغلي. لیکوال وایي چې په تېرو 200 کلونو کې مسلمانانو کې چې کوم انفرادي مسلمانان هم تللي دي 4.5 کسان د غرب وژلي دي. غرب زموږ او ستاسې 15 میلیونه انسانان وژلي دي. څومره؟ 15 میلیونه. که د دین په خاطر باندې دا مبارزه موږ او تاسې وکړو خو نور علا نور، خو که دغه مبارزه موږ او تاسې د خپلو مادي فوایدو دپاره وکړو نو د دې ثمره نوره هم زیاته ده. موږ او تاسې کې دا فکر ختم شوی دی، دا فکر په موږ او تاسې کې سوځول شوی دی. چې ګوارا په کیوبا کې یو څو لږه غوندې مبارزه وکړله، هر چا یې عکسونه لګولي دي. کمونیستو د خپل هیواد د مالي مفاد دپاره یې مبارزه کوله. اوکراین ته نن سبا ټول خلک د اوکراین باچا ته زیلنسکي ته هیرو وایي. د خپل هیواد د مالي مفاد دپاره فوایدو دپاره مبارزه کوي. خو موږ او تاسې چې د غرب په خلاف باندې مبارزه کوو، هم زموږ او ستاسې دیني مفاد دی، هم مالي مفاد دی. بیا هم موږ او تاسو ته پې ځان بدې ښکاري، یا وایي چې بالا دا به څوک کوي. نو اوله خبره دا د مبارزینو ورونو دوستانو چې د تهذیبونو مقابله په پیړیو باندې مشتمله 300 کاله 400 کاله ستاسې مسؤلیت دا جوړیږي چې تاسې به خپل بچی، خپل لمسی، خپل زوی، خپل را روان نسلونه په دې تربیت روزئ چې ته به د خپل حاکمیت دپاره صحیح ده موږ نه ورځو غرب ته، لا پې حملې نه کوو، نه ورته څه وایو، کم از کم خو په خپلو هیوادونو کې، په خپلو ځمکو، خپلو کورونو کلو کې خو حاکمیت ترلاسه کړو که نه. اول خپل نسل په دې باندې آګاه کول دي. دویم نمبر باندې د مبارزینو دپاره مهمه خبره دا ده چې مطالعه به کوئ. ما تاسو ته اوله کې مې ویل چې کومه مبارزه په جذباتو باندې ولاړه هغه محدود دی، او چې کوم جذباتو تر شا نظریه ولاړی هغه مبارزه بیا ډېره مؤثره وي، چې هم جذبه هم نظریه. ځکه چې دا یوازې نظریه او جذبه نه، انسان سره د په ذهن کې نظریه موجود دی، که نه کور کې د قلاره ناست دي، نه به قلم او کتاب راخلي، نه به چاته دعوت کوي، نه به چاته خبرې کوي، بې جذبې هم نه کېږي. او کومې جذبې تر شا چې نظریه نه هغه موقتې راپورته شي، بېرته ختمه شي، خبره ختمه، سړی کور ته لاړ شي. او کومې جذبې تر شا چې نظریه چې ستړی شي، ستومانه شي، خلک د خلاف شي، حکومتونه د خلاف شي، نظامونه د خلاف شي، غرب د خلاف شي، دعوت ته دې نه پرېږدي، بیا به هم په پټه باندې لګی یو خپل کار به کوي، خفیه به لګی خپل کار به کوي. نو دویم نمبر خبره دا ده چې د دې جذبې تر شا به نظریه هم ساتو. مبارزینو دپاره دا لازمي خبره ده. دریم نمبر باندې اخلاص. اخلاص اصل کې ټول نه مهم دی. یو مبارز سړی او انقلابي فکر لرونکی یا حاکمانه فکر لرونکی سړی باید چې کناره کشي اختیار کړي د خلکو نه، کناره کشي اختیار کړي د دنیا د رنګینیو نه. کم مبارز چې شهرت پسې ځي، یا کم فکري مبارز چې د نوم دپاره، د پیسو دپاره، د مفاداتو دپاره، یا د بل څه دنیوي مقصد دپاره کار کوي، پوه شي چې دا مبارز نه دی، دا د مبارزې اداکاري کوي. د مبارز دپاره دا لازمي خبره ده چې هغه به د شهرتونو نه، د پیسو نه، د خلکو د خبرو نه، هغه به د خلکو د مفاداتو نه ځان ساتي. د هغې دپاره به کار نه کوي، بلکې د الله تعالی د دین دپاره به کار کوي، د الله تعالی د حاکمیت دپاره به کار کوي، د اسلام دپاره به کار کوي. همدغه راز څلورم نمبر خبره دا ده چې د مبارز دپاره د پښتو ژبې نه علاوه بله ژبه یادول دا لازمي دي، ضروري دي. ځکه ته چې کله هم یوه ژبه یاده نه کړې، پوهه ترلاسه نه کړې، یو مبارز سړی چې ما ته متوجه شي، یو مبارز سړی چې بله ژبه یاده نه کړي، هغه ته کله هم کتابونو یا د مطالعې دپاره هغه مسافت یا هغه لاره یا هغه دایره ورته نه واضحه کېږي. مثال له خبرې په عربي ژبه کې په زرګونو کتابونه فکري لیکل شوي دي، ته یو مبارز په پښتو ژبه کې لږ 3 4 5 کتابه ولولې، خو که چېرته ته عربي ژبه یاده کړې، تا ته د زرګونو کتابونو دروازه خلاصه شوه، پرانیستل شوه. که ته د انګلیس ژبه یاده کړې، تا ته د زرګونو کتابونو دروازه پرانیستل شوه. نو مبارز دپاره د پښتو ژبې نه علاوه بله ژبه لازمي ده، ضروري ده.
یا فارسی یا دری ژبه یا عربي ژبه یا انګلیش ژبه یا اردو ژبه یا بله کومه ژبه دا به یادی ضرور تر څو ته علم ترلاسه کړې پوهه ترلاسه کړې او چې ته کله علم او پوهه ترلاسه کړې نو دا بیا د عطرو مثال لري چې ته چا سره کښېنې ستا خوشبویي هغه ته ورځي ته به بیا په دلیل باندې پوهېږي موږ که څومره هم جمهوریت پسې کنځلې وکړو چې دا کفر دی او دا فلانکې ده او دا ډنګریا ده په دې باندې موږ او تاسې را روان نسل یا اوسنی نسل نشو قایله کولی اوسنی نسل دا ایج اف ریزن کې اوسېږي د دلیل په دور کې اوسېږي پوهه غواړي تا نه دلیل غواړي ته چې ما ته د خپله خبره کې تا سره څه دلیل دی چې ته ورته دلیل ونه وایې هغه ستا خبر نه مني ته به ورته دا په دلیل باندې ثابت دی چې غرب غلط دی موږ او ستاسې دا مبارزه صحیح ده چې ته تر څو پورې د پوهنتون یو طالب علم ته یو شاګرد ته یو استاذ ته دا خبره په دلیل باندې واضحه لري هغه تا سره نه قانع کېږي پوهه سړی په دلیل باندې ژوند کوي او په دلیل باندې مړ کېږي او ناپوهه سړی بې دلیله ژوند کوي او بې دلیله مړ کېږي تاسې پوه شئ نو څلورم نمبر خبره دا ده چې تا سره پوهه موجوده وي چې ته پوهه ترلاسه کړې خلک به پوهه کړی شي پنځم نمبر خبره دا ده چې ته ښه شخصیت ولرې کمزوره شخصیت بد اخلاقه سړی توند هر وخت کې بس په تندي باندې 11-12 بجې خلکو سره لانجې جګړې بد اخلاقۍ په وړو وړو خبرو باندې خلک کافر کول په وړو وړو خبرو باندې خلک د اسلام ویستل سیکولر ول ملحده فلانکیا ډنګریا په دې خبرو باندې په داسې رویه باندې څوک هم ستا د مبارزې نه متاثره کېږي علماو چې کومه مبارزه کړې ده هغه ډېر په نرم انداز باندې کړې ده په دلیل باندې کړې ده په پوهه باندې کړې ده یو عالم هم داسې نشي ښودلی چې هغه دې په پخواني علماو کې اوسني علماو کې ښه عالم دی او هغه دې په کتاب کې لیکلي چې فلانکې کافر ډنګریا کافر خبره ختمه هغه دلیل ذکر کړی په لسګونو صفحاتو باندې دلیل ذکر کړی اخر کې نتیجه ورته ورکړي ښه اخلاق به ځان کې پیدا کړي حوصله به ځان کې پیدا کړي دا فکري مبارزې نتیجه دا داسې منزل نه ده چې داسې یو غر دی هغه ته به موږ او تاسې لاړ شو بس خبره به ختمه شي فکري مبارزه د مبارزې ته خپله داخلېدل او کار کول همدغه کامیابي ده حق لاره داسې نه ده چې دا به یو خامخا یو انتها لري یو منزل به لري موږ او تاسې به ورته ورشو هلته به زموږ او ستاسې سفر ختم شي نه بلکې همدغه حق لارې ته چې موږ او تاسې د کمې ورځې نه واوښتو په همدغه لاره باندې قایم او دایم پاتې شه په همدغه لاره باندې کار وکړه په همدغه لاره کې روان اوسېږه په همدغه لاره کې اخلاق استعمالوه حوصله استعمالوه قلم استعمالوه فکر استعمالوه خلکو ته خیر ورسوه خلکو ته فایده رسوه او شپږم نمبر او اخري خبره دا ده چې استقامت په دې باب کې ډېر مهم ده مشکلات به در باندې راځي غربیان وګورئ غربي فلاسفه تاسې وګورئ چې د هغوی په ژوند کې ډېر مشکلات راځي خو هغوی د خپل کفري ضد نه وړي کارل مارکس چې شو یو مزدورکار او لرګي به ماتول د کمونیزم اساس یې کېښوده یوه لوري مریضه شوله مړه شوه بله لوري مریضه شوه د هغې علاج ده سره یو کورتۍ و په هغې کورتۍ باندې کېده کورتۍ خرڅه کړله پیسې د خپل لور د علاج دپاره دغه نه کړله لاړه خپل ملګرو ته یې قلمونه کتابچې واخیستلې چې راځئ کار وکړو د کمونیزم لپاره هغه وخت کې په اروپا کې چې د عیسایانو حاکمیت و ملحدین به راپاڅېدل د خپل نوم نه بغیر به کتاب لیکه خپل نوم به پکې نه ذکر کوو چې دا چا لیکلی دی کتاب به ولیکل شو رابغې مارکیټ ته د مصنف معلومات به نه کېده هغوی د خپل فکر دپاره کار کوي خپل نوم نه ظاهروي شهرت نه اخلي بیا هم دومره ضد نیولي دي چې کار کوي موږ او تاسې ته الله تعالی اجر راکوي په دې کار باندې د فکر خورولو باندې مبارزې کولو باندې الله تعالی موږ او تاسې ته انعام راکوي په دې دنیا کې به الله تعالی د خلکو عقلونه تاسو ته تابع کړي په دې دنیا کې به الله تعالی د خلکو زړونه تاسو ته تابع کړي ستاسې په خبرو کې به اثري ابو الحسن علي ندوي رحمه الله د هندوستان سلګونو کیلومتره لرې یو سړی او شخصیت تېر شوی عمر مختار رحمه الله په لیبیا کې هغه سر کې تېر شوی دی نقیب العطاس په ملیشیا کې تېر شوی دی همدغه راز امام ابو حنیفه رحمه الله په کوم ځای کې تېر شوی دی امام ابن تیمیه رحمه الله امام غزالی رحمه الله په کومو ځایونو کې تېر شوي دي خو تر نن تاریخه پورې به موږ او تاسې رحمت وایو تر نن تاریخه پورې زموږ او ستاسې په زړونو کې ځای نیولی دی هغه خلکو سلګونه کاله تېر شول زرګونه کاله تېر شول خو زموږ عقلونه او زړونه هغه خلکو ته تابع کړي د الله تعالی دا د الله تعالی د طرف نه انعام نه ده چې تا ته دومره وقار او عزت درکړي که په دنیا کې درکړي او که نه خو په آخرت کې ضرور درکوي وعده الله تعالی کړې ده الله تعالی په دین باندې په دې فکر باندې غیرت وکړي الله تعالی به په تاسې باندې غیرت وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین